پښتو سندرغاړې نغمه چې نن سبا ډېر په بدحال کې ویډیو راغلی او د شرابې څښلي او د خپلو ملګرو سره یې ډېر ناروا غلط کارونه کړي چې ویډیو یې ډېره وایرل شوې ده. سلامونه دوستانو، د سندرغاړې نغمې په باره کې درته نن ټول معلومات درکوم. ملګرو ټول معلومات در سره په ویډیو کې شریکوم. ملګرو د ویډیو کتونه مخکې درته یادونه کوم که چېرې تاسو زموږ په ملګري وانس چینل کې نوي او زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې داسې هر قسم معلومات درته په اسانه در ورسي. سندرغاړې نغمه چې د پښتو سندرو ډېره مشهوره سندرغاړې ده. نغمه خو په هر څوک پیژني، هغه که د لر وي او که د بر ملګرو. نغمه ډېر ښکلی اواز لري چې د خپل اواز په جادو کې یې ډېر مینوال پیدا کړي. ملګرو نغمه نن سبا په لندن کې ژوند کوي، خو څو ورځې مخکې یو ویډیو په سوشل میډیا ډېره زیاته وایرل شوې وه او دا یې ورسره ویلي وو چې سندرغاړې نغمې د شرابو نشه کې له خپل ملګري سره غلط کار کړی دی. خو ملګرو زموږ د پوره معلومات وروسته معلومه شوه چې نغمه په دې وخت کې سندره کوله او دا بل څوک و. ملګرو نن سبا چې څوک لږ ښه شي نو هر څوک ورپسې پراپګنډې کوي. نغمې په خپل بیان کې ویلي دي چې دا زه نه یم، دا چېرته بل څوک و، خو زما د نوم بدنام کېدو لپاره یې داسې ویډیو جوړه کړې ده. نغمې دا هم ویلي دي چې زه که په لندن کې اوسېږم خو یو پښتنه یم او د پښتون وطن یم. زه داسې کار هیڅکله نشم کولی او زه که سندرې وایم دا زما یو پند. ملګرو دا و د نن ورځ معلومات چې در سره مو شریک کو. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بلې ویډیو پورې ځولې الله په امان.